بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو د سحر سلام قبول کړئ. تاسو سره نن د داسې یو شخصیت ملاقات کوم چې هغه د ادب او د شعر و شاعرۍ پتنګ دی. که د ټپې تپوس دی کې نو د موقع مناسبت سره درته ټپه وایي، که د موقع مناسبت سره درته چاربیته وایي، نیمکۍ درته وایي، بلکې د ادب هر صنف باندې چې کوم دی نو هغه ته عبور حاصل دی. د غزل هم پتنګ دی. نو تاسو سره نن د دغه شخصیت ملاقات کوم. دی د ډیری جولګرام سره تعلق ساتي. څوک ورته حسین خان وایي، څوک ورته محمد حسین خان وایي، څوک ورته محمد حسین وایي، څوک ورته غټ دا وایي، خو زه ورته پروانه صاحب وایم په دې لحاظ چې هغه د ادب او د شعر و شاعرۍ پتنګ دی. ښه پروانه صاحب، نو صحت هم څنګه دی؟ ښه دی. ژوند ښه تېرېږي؟ ښه تېرېږي. ښه دي. ښه دا یو تپوس درنه کومه چې ستاسو دا پخواني فنکاران سندرغاړي خوښ دي او که نه د اوسنۍ زمانې دا هم خوښ دي؟ نو د اوسنۍ زمانې سندرغاړي هم بد نه دي، خو دا د دې دور سره لګي. ښه دي. ښه. او پخواني سندرغاړي زموږ ډېر زیات په دې خوښ وو ښه دي چې هغه سازونه لاسیکل موسیقي وه. کلاسیکل موسیقي وه. کلاسیکل موسیقي وه. ښه دي. نو هغه چې کوم دی نو هغه ډېره مزهداره وه. په هغې کې به درد و او دغه به و. نو هغه زموږ په دې وجه ډېر زیات خوښ دي. تاسو په پخوانو سندرغاړو کې چېرته یو فنکاره دا په ګوته کولی شئ چې هغه ستاسو ډېر زیات خوښي د هغوی هغه فن او د هغوی هغه سندرې؟ او نو په نارینهو فنکارانو کې زما د فضلي ربیع استاد اواز ډېر زیات خوښ و. ښه دي. ښه. او په ښځو فنکارانو کې زما د ګلنار بیګم اواز ډېر زیات خوښ و چې په هغې کې ډېر سور و او ډېر دغه و پکې بس درد پکې و. هغې ډېر خوږ اواز و. صحیح ده. او دا ادب خو چې کوم دی که نه د درد نوم دی، د درد د اظهار نوم چې کوم دی نو دا د شعر و شاعري ده او د ادب دی. ښه پروانه صاحب، نو یو څو ټپې راته ووایئ. د پښتو یوه مصره ده، عشق کتاب په لاس کې راکو او تر عمره مطالعه پکې کومه. عشق کتاب په لاس کې راکو او اغیار فقیر شو او زه امیر مقرر شوم. واه لکه عشق چې کوم دی نو خلک دغه کوي مقام ته رسوي، صحیح شو، بلندو ته یې رسوي. او ورک شي بیلتونه غم زرغونه، ورک شي بیلتونه غم زرغونه او سمسور ګلونه ریجوي شړ شو باغونه. واه ډېر ښه. او ورک شي بیلتونه غم زرغونه، د عاشقانو په زړه دې سوي داغونه. ډېر ښه.
پروانه صاحب تاسو له چې کوم دی متلونه ډېر زبردست درځي او وږي مړه شوم د ځان په تماشه شوم او هغه د دې شوم ستړی بې پیدې شوم او د جوارو ډوډۍ وي چې ما به څوک وخوري شومله ورته اواز وکړو ویځو ښه پروانه صاحب نو ښکلی موسم دی د سپرلي موسم دی ښکلی شینکی دی شړشم هم ګل کړي دي نو په دې ښکلي سپرلي موسم کې راته سپرلي ټپې هم ووایئ چې زړه هم خوشحاله شي او د ګرانو اورېدونکو هم او د لیدونکو هم زړه خوشحاله شي نو وخت پسرلی دی او خوشحالي ده او ما له جانان خبر د غم راولېدو او پسرلی ستا د قبر وران شو چې په ګنجي وربل دې کېښودل ګلونه او څوک چې د مینې شراب وڅکي شغریب مغرب د یو قدم د لاندې ږدي او څوک چې د مینې شراب وڅکي کاسې د شادو په ډیران کې غورځوي او د ګبین اسې نوم بدنام دی او چې څه خواږه دي د جانان مینه کې دي ښه پروانه صاحب اوس که تاسو زمونږ ګرانو ملګرو ته څه پیغام ورکول غواړئ نو ورکوئ ورته نو پیغام ورکول دا دی چې خدای پاک ټول خلک د مسلمانۍ په لار نیغ روان کړي او ټول عالم اسلام ته د پاکستان د خدای خیر پېښ کړي او زموږ پاتې شو عیدات الله هم د ریډیو فنکار و هغه ناجوړه دی هغه دې الله پاک ښه کړي او ښه غزلمار خیال محمد او عیدات الله دا خپل وخت ډېر ښکلی غزلمار او رښتینی خلک و رښتینی خلک چې کوم نو هغه په دنیا هم ښایي او په آخرت او بیا د هغو نه په ښځو فنکارانو کې کشور سلطان و ممتاز بیګم و معشوق سلطان و دا کسان چې کومونو او د منظومانو سندرغاړو نه مخکې یوه دلبر جان وه او یوه کشتي چمن جان وه هغه هم ډېره ښه وه ښه فنکارانې وې او بیا د دې دور سردار علي ټکر او ګلزار علم دا کسان چې وو سرفراز او دم او عرفان کمال دلی او دا هم ښه د دې وخت کرن خان دا ښه فنکاران دي پوه شوې خو رښتینی سړی چې فنکار وي نو هغه چېرته هم خپل میدان نه بایلي چې دروغجن فنکار وي هغه بیا اخري کې پاتې راځي او وایي چې د که نه لکه یو رباب مثال پروت دی په مصره کې وایي چې د زړه ټنګ ورسره یو شي او اورېدا له د رباب مزه کوي چې د زړه ټنګ ورسره یو شي اورېده هله د رباب مزه کوي نه ډېر ښه ښه جي دغه ستاسو پیغام دی ډېر ښکلی پیغام صحیح شو ډېره مننه ډېره شکریه صحیح شو خوږو ملګرو پروانه صاحب داسې خبره وکړه چې د هغې د پاسه څه خبره کېږي نه وایي چې د زړه ټنګ ورسره یو شي اورېدل هله د رباب مزه کوي او زه به دا ووایم چې چېرته دروغ مه وایه چې کله هم دې ویلي نو د خپل ځان ته ولې سپک ښکاره شوی نه ستاسو د توجه ډېره مننه